حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا دے فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایلی دی چې چا دا گواہی ورکا چې نشته دی لایق د عبادت مگر الله پاک جل شانه دا خو یوازی لا شریک له څوک ورسره نه په ذات کې شریک شته او نه ورسره په صفاتو کې شریک شته او د دې سره دا عقیده لري وان محمدا عبده ورسوله چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د الله پاک جل جلاله مبارک بنده ده او رسول علیه السلام مبارک ده او بل ده وان عیسی عبد الله ورسوله عیسی عبد الله ورسوله چې عیسی علیه السلام مبارک د الله پاک جل جلاله بنده ده او دغه مبارک رسول ده علیه السلام وابن امته او د الله پاک جل جلاله د وینځه زوی ده دغه د بندي زوی ده یو حدیث مبارک کې راځي کنه موږ اکثر د وړو کې اختر په ورځ باندې دا ذکر کوو چې خدای پاک جل شانه د پرشتو ته اعلان کوي او فخر پې کوي چې زما بندگانو زما غلامانو زما فریضه ادا کا نو موږ ټول د خدای پاک جل شانه بندگانوم یو غلامانوم یو او دا ښځې چې دي دا د خدای پاک جل شانه بندگانیم دي وینځي دي نو دا عقیده لري چې جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک د الله پاک جل جلاله مبارک بنده ده لہذا په نسوارا او عیسایانو باندې رد راغو چې هغوی ورته څه وایي معاذ الله هغوی ورته خدای وایي العیاذ بالله او د چا دا عقیده وي چې جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک د الله پاک جل جلاله مبارک بنده ده او رسوله او د الله پاک جل جلاله مبارک رسول ده علیه السلام او د خدای پاک جل شانه دا وینځ زوی ده بندي زوی ده وکلمته القاها او د خدای پاک جل شانه د طرفنا عیسی علیه السلام مبارک یو کلمه ده چې الله پاک جل شانه د دې القا کړې ده الی مریم بیبي مریم ته یعنی خدای پاک جل شانه چې یو انسان پیدا کوي نو قانون دا نه چې دغه پلار موجود وي لیکن جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک دا په کلمې د کن سره پیدا شوی ده د پلار نشته او د مور بیبي جنا حضرت مریم علیه السلام ده نو الله پاک جل شانه په کلمې د کن سره جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک پیدا کړی ده او بیبي مریم ته القا کړی ده د هغې وروح منه او دا روح ده دا د خدای پاک جل شانه د طرف نه ورته څه شوی ده یو روح ورته پوک شوی ده خدای پاک جل شانه په کلمې د کن سره پیدا کړی ده او بل دا عقیده والجنت والنار حق چې جنت حق ده او جهنم حق ده معتزله وړله د هغوی جنت جهنم نه مني اوسخه هغوی وایي اوس جنت او جهنم نشته ده مونږ اهل سنت والجماعت وایي چې نه اوس هم جنتونه شته او اوس هم جهنمونه شته خو جنتونه بره دي او جهنمونه هغه د ځمکو لاندې دي علیین او سجین قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې د نیکانو خلق و اعمال د علیین ته دي بره
او د بدانو اعمال چرته دي؟ سجین تلان د زمکو ته جیلونو ته دي. سجین نو دا چا دا عقیده وي چې جنت حق ده، جهنم حق ده، ادخله الله الجنة، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دغه انسان بو الله پاک جل جلاله جنت ته داخلوي علی ما کان من العمل، دې چې په هر عمل باندې نور وي، عقیده د الله پاک جل جلاله د توحید وي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت او د عبدیت او د رسالت عقیده وي، د جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک د عبدیت او د رسالت عقیده وي، او دا عقیده وي چې دا د خدای پاک جل شانه د بندې زوی ده، او د خدای پاک جل شانه دا په کلمې د کون سره پیدا کړی ده، وروح منه او الجنة حق والجنة والنار حق، او دا عقیده وي چې جنت حق ده او جهنم حق ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی ادخله الله الجنة، اللہ پاک جل جلالہ بودے جنت تا داخلوی علی ما کان من العمل، نور چې هر قسم عمل وی، یعنی کو نیک عمل کوي کو بد عمل کوي، خو یو سړی د توحید عقیده ده، د الله پاک جل شانه د وحدانیت عقیده ده، نور کو دا گناه ولی نه کوي، گناه کوي د گناه سره سره به الله پاک جل شانه یا خدا چې معافی به ورته وکي، معافی به ورته وکي، بس جنت ته به بوزي. د خدای پاک جل شانه په در کې خو څه کمی نشته کنه. او یا دا چې سړی مو د اعمالو سزا اخري، د بدو اعمالو سزا به اخري، د هغې نه بعد به جنت ته داخل کی، خو لیکن د توحید عقیده چې وي، د الله پاک جل جلاله د وحدانیت عقیده چې وي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت طیبه او د عبدیت مبارک عقیده وي، او د جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک د رسالت او د عبدیت عقیده وي، او دا وای چې دا د خدای پاک جل شانه د بندې زوی ده، او جنت او جهنم حق گنی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې دا سړی چې نور هر قسم عمل وي دا به جنت ته ځي. علماء کرام فرمائی یعنی حسنا او مسیئا، قلیلا او کثیرا، کو نور عمل صحیح خیسته وي کو بد وي، نور عمل ډیر لږ وي کو ډیر وي، خو لیکن دا عقیده لرله نو جنت ته به خامخا یو ځل ځي، دا به یو ځل خامخا به جنت ته ځي. لہذا زمونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده که یو سړی مرتکب د ګناه کبیره شي، گناه کبیره یو که سوا د شرک نه، ځکه شرک چې چاو کو هغه خو بس ختم، او توبه یې ونه ویسته او خدای نه خواسته شرک کې مړ شو بس لاړو، دا خو به جهنم ته ځي. او که بل د شرک نه علاوه بله گناه کبیره یو که، نو دا امید ده چې دا به الله پاک جل جلاله جنت ته بوزي، هر قسمه گناه چې وي، او کلابه توبه وستی وي نو توبه سره خو هر څه معاف کیږي، توبه سره خو شرک او کفر معاف کیږي، نو نور گناهونه خو خود به خود معاف کیږي. وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے لدی من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چاچے دا گواہی ورکام چی نشت دے لائق دا عبادت مگر اللہ پاک جل جلالہ دے، نشت دے معبود برحق الا اللہ مگر اللہ پاک جل جلالہ دے وحدہ یوادے، لا شریک لہ
هغه سره ګوره څوک شریک نشته په نه په ذات کې شریک شته نه په صفاتو کې شریک شته د خدای پاک جل شانه صفت دا به بل چاله نه ورکوي ان عبده ورسوله او محمد صلی الله بشک محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پاک جل جلاله بنده او رسول علیه السلام دی وان عیسی عبد الله ورسوله او جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک دا الله پاک جل جلاله بنده دی او رسول علیه السلام دی وابن امته او د خدای پاک جل شانه د بندې زوی ده وکلمته القاها او د خدای پاک جل شانه د طرف نه کلمه ده چې ورچولی د الی مریم و روح منه بیبي مریم ته او په خپل ارادې سره پیدا کړی ده والجنة والنار حق او جنت او جهنم حق دی ادخله الله الجنة الله پاک جل جلاله بو داخل کی دے جنت علی ما کان من العمل ہر قسم عمل چ نور وی مارتوی کو نور اعمال ٹھیک وی صحیح وی او کو خراب وی لگ وی کو ډیر وی خو لیکن عقیدہ د توحید دا عقیدہ د نبی کریم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت طیبہ او د عبدیت مبارک عقیدہ دا او د جناب حضرت عیسی علیہ السلام مبارک د عبدیت او د رسالت عقیدہ دا او د خدای پاک جل شانه د بندې زوی غنی او کلمه غنی د خدای پاک جل شانه د اړخنا دا په کلمې د کون سره پیدا شوی دا او جنت او جهنم حق غنی الله پاک جل جلاله بر جنت داخلوي متفق علیه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين